د بغلان یو شمېر ځایي اوسېدونکو او مدني فعالانو دلته یو کمپاین په لاره باندې اچولی تر څو عام خلک یا ولسي خلک دې ته راوهڅوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې چې د شنبې په ورځ باندې دې راشي او په پراخ ډول په دغه ټاکنو کې پرته د هر ډول امنیتي ګواښونو او ستونزو برخه واخلي. هدف کلی پروگرام امروزی ما البته انگیزه دادن و روحیه دادن برای مردمان بغلان زمین هست که ما اینا را باید با یک روحیه کاملا شاد و خرم برشان روحیه میتیم تا باشه که در روز شنبه ششم میزان در یک پروسه ملی که البته این پروسه ملی وظیفه هر شخص می باشه که باید اشتراک بکنه و زعیم ملت خودش یعنی رهبر خودش تعیین بکنه. ما بتوانیم که برای مردم اعلان از این بدیم که و باید با روحیه منظم با پای صندوق‌های رای برند و به خاطر ساختن یک دولت دموکراتیک و یک دولت عالی کار بکنند و رای خود که در روز ششم میزان است رای خود استعمال کنند. د دې کمپاین مسؤل نوید شکرزاده وایي چې امنیتي چمتووالی سرتیرو نیولي او هیڅ ډول ویره نشته چې څوک دې د هغه په اړه تشویش ولري او په ټاکنو کې دې برخه وانخلي. نیروهای امنیتی ما علل خصوص اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی اعتماد کامل داریم. در جلساتی که داشتیم با اینها وعده 100% برای ما دادن که ما میتونیم که تامین امنیت بکنیم سایت های انتخاباتی را تا مردم افغانستان با روحیه بسیار باز با روحیه آرام برن به صندوق رای برای خود استعمال کنند. انتخابات یک پروسه دموکراتیک و یک پروسه مردم سالاری است. ما از مردم بغلان، از مردم شریف بغلان زمین تقاضایی را داریم که با پای صندوق‌های رای رفته روز شنبه و زعیم مملکت خود انتخاب بکنند. د بغلان امنیه قومندان وایي چې طالبان د دې لپاره ګواښونه کوي چې خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي، خو وایي ټول امنیتي چمتووالي نیولي او له خلکو غواړي چې ټاکنو کې د پراخه کچه ګډون وکړي. ان شاء الله تعالی دا تجدید زیاده ختمیږي دغه انتخاباتو په خاطر کې چې تشنج واقع کی چې انتخابات ونسي یا څوک راونوزي د کورو څخه انتخاباتو سیدو ته ولاړ نسی دغه ټول تجدیدات چې په هر ولایت کې وي د مشخص ولایت خلکو ته په دې ډاډ ورکو چې په دې په دغه کې مکیږي هیڅ نسی کولای د لری څخه یو کار کوي نور به هیڅ شي نه وي چې ما یو تشنج واقع کی چې مثلا خلک نسی ولاړ. په ورته مهال هم خلک وایي چې په ټاکنو کې ګډون تړیواله دي، خو له تیرو 2 ورځو راهیسې د ټولو مخابراتي شبکو د فعالیت پرې کېدو یو څه په بغلان کې اندېښمن کړي دي، خو بیا هم ژمنه کوي چې د شنبې په ورځ به یې د خپل د خوښې نومان ته رایه ورکوي او ټاکنو کې به ګډون کوي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.